درانو کتونکو تاسو وینئ خپل کوربا یوسف جان چې کوم دی نو راغلی مخو ډیرې ته موږ راغلي یو دا د فقیه 53 ایریا ده. تاسو ګورئ دلته کې چې کوم دی نو ترقیاتي کارونو حوالې سره به هم موږ خبرې کوو. دلته کې یو ډیران دی زما په بیک سایډ باندې یو ډیران دی چې حقیقت دا د کلي چې کوم دی نو ډېر یو مین ځای دی او دا ډیران پروت دی. د دې خلکو دا ګیله چې دا ډیران دی زر تر زر لرې کړي شي او دا ځای چې کوم دی صفا وساتلی شي. بله خبره دا ده دلته چې کوم دی نو ټرانسفارمر تاسو وینئ دا نوی ټرانسفارمر یې ولګوي چې دلته د بجلۍ حالات هم داسې وو چې د نش برابر به وي بجلۍ هم نه لګېده. خو د دې ځای یو داسې کارکون دی قادر خان چې موږ سره موجود دی چې د هغې خدمات دلته کې ډېر دي. هغې چې کوم دی په دیالو ځلو کې ډېرې حصې اخلي او چې کله هم داسې د کلي څه ریکوایرمنټ راغلي نو دی هغه چې کوم دی که هغه ایم پی ای دی او که هر څوک یو ریسپانسبل سړی دی خو دوی ورته هغه مخې ته کړي دي. چېرته هم وځئ موږ سره وځئ موږ به چې دلته کې کوم ترقیاتي سوړه کارونه شي په هغې به هغوی سره خبرې کوو. تاسو وینئ هغه ډیران کوم چې دی نه مخکې ما تاسو سره ذکر وکړو دا د مخو ډیرې یو مین ځای دی یو مین لاره چې په دې باندې اکثر زموږ دا میندې خویندې ځي زموږ دا واړه ځي په دې لارو نو هغې چې کوم دی نو دا ډیران د دې هغه سمیل او بله خبره ده داسې ډیرانونه چې کوم دی نو اکثر د لویو لویو بیمارو سبب جوړېږي. موږ سره د دې کلي سرونه ولاړ دي د هغې نه په دې حوالې سره څو تپوس. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی تاسو د دې ځای اوسېدونکي؟ بالکل زه د مخو ډیرې اوسېدونکی یم او چې څنګه چې تاسو خبره وکړه نو دلته زمونږ په دې کلي کې ځای په ځای لکه دا ډیرانونه نور دي زیاتتر د خلکو دلته کې کاروبارونه د مالونو سره دی کم چې دا میخې میخې ساتي هغې د خپلو کورونو نه ډیرانونه روکاږي او ځای په ځای باندې پراته نو د هغې په وجه باندې مختلف بیماری لکه اوس دا موسم د ګرمۍ دی دومره ماشي دي ورسره د دې نور څه داسې ګونګټۍ وغیره داسې پیدا کېږي چې هغه انساني زندگی چې کومه دلته کې ډیره متاثره کړې ده. نو زمون خو نور دغه نشته تاسو مهرباني ستاسو چې رالی دلته کې زمونږ دا خبره مخې ته راوسته نو غوښتنه هم صرف دا ده چې بی زمونږ په دې کلو کې دا کومه ګندګي جوړه شوې ده دا د صفا شي. موږ سره یو باباجي چې کوم دی موجود دی دا هم د دې مخو ډیرې اوسېدونکی دی. موږ په هغه جنازګاه کې موجود یو کوم جنازګاه چې د دې مخو ډیرې ده حقیقت یو ښایسته حال د ښایسته حال دا ده چې داسې دوی څه دغه کوي شکایت کوي دوی به ورو چې دوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو موږ بس دا خبره ده چې دا نالی ده دې ته وګوره چې دا چې مړی راوړو دلته کېدو نو خلک سپېمې پټوي لیټرینونه ورته راوتي دي دومره څوک نه کوي چې په دې سر کې دي یا د دې دا حل راوباسي دغسې چې دی نه دیوالونه یې خلکو یې وړل ګیټونه یې خلکو یې وړل نو بس دا جومات نالی ده زمونږ دغه ورشه ډکه پرته ده او چې دې زه تپوس نه کوم ته ونه کې دی ونه کې نو دا په مشترکه بس بې تپوس دی داسې زمونږ نه کار روان شوی. وایي ستاسو مړی راوړي او دلته بویونه جي ګډرې دي که نه ګیر چاپېر ګډرې دي نالی دي قبرستان زمونږ نیم په نیمه خلکو ونیوه جنازګاه دغسې حل دی د کلي ماحول دغسې حل دی او نه څوک د کلي مطابق یو خبره کوي نه قومي خبره کوي نه بل جنازګاه ځای چا ونیو دا تجاوزات چا کړي دي؟ تجاوزات خو دا پخوا دغه کړي دي ګیر چاپېر لکه مونږ ټول دا ګیر چاپېر کورونه چې دا ټول قبرستان کې دي یو دا نه دا مونږ ګیر چاپېر دا لکه د دې خلکو خپل ځایونه نه دي خپل ځایونه نه دي دا مونږ خپل هم پکې دا کور دی ټولو خلکو کورونه یې دلته پوه شوې او ادیره کم از کم دا 40 جیره به 7 جیره به پاتې شوه مونږ د ټولو خلکو د ټول کلي په شریکه قبضه کړه نو دا د مشترکه شی دی له مشترکه کار پکار دی. نو دا خو لالا ډېر بې انصافي نه ده چې خلک خپله مقبره چې کوم دی دا کور کوي دا خو لکه دا خو زمونږ یو ایماني او که اسلامي دغه وی دا یو ډېر لوی ګناه نه ده دا خو د دې مړو ځای دی ولې مونږ کورونه جوړو. ټیک شو جي خبره ستاسو په ګل بدله لکه ګناه ته خو مونږ خلک ګناه نه وایو که نه که ګناه ته هم ګناه وي زمونږ به دا حل نه و لکه ټولو کلو کې تاسو وګورئ د جنازګاه ډېر ښکلي اصول دي ډېر ښکلي طریقه کار دی زمونږ په مخ ډیری کې بالکل هېڅ طریقه کار د دې نشته ماشومان د ټول کلي راځي پکې ګندونه هم غورځوي ډېرانونه هم غورځوي بالکل څوک یې تپوس نه کوي نه حکومت راغلی نه میډیا راغلی نه بل څوک راغلی نه کلې راپاڅېدلی هېڅ چا د دې شي اوسه پورې تپوس ونه کړو تاسو سره د الله ښه وکړي الله هم خوشحاله کوي دونه رالی زموږ دې کلي ته او موږ سره هم په دې خبرو کې شراکت وکړو د دې څیز مخنیوی راسره. ګرانو کتونکو تاسو وینئ بلاخر موږ چې کوم دی نو هغه شخصیت د مخو ډیرې کونسلر حاجی قادر خان ټیکهدار چې کوم دی نو موږ سره موجود دی اوس د دې نه یو څو تپوسونه کوو. السلام علیکم. جی وعلیکم سلام. زه خو لومبی یوسف جان مې ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مخ ډېره ته راغلی
او زمونږ سره موږ لم ټایم راکړو او موږ لم د خبرو موقع راکړه د هغې باره کې موږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو. نو موږ خو خپل ځان زه د تحریک انصاف یو سماجي کارکون یم او تحریک انصاف سره زه تعلق ساتم، خو زه خپل ځان ټیک دا چې حکومت ګرانتیا هم ده مهنګایي هم ده، خو بهرحال دا مسله به تقریبا یو کال نیمه پورې نو دغه موږ نه کوو ځکه چې خامخا به موږ سختي تېرو. انشاءالله د راروان جونه پورې به موږ انشاءالله دا مسلې به خدای پاک ټولې هواري. د راروان جون نه بعد به انشاءالله نه مهنګایي نه به دغه انشاءالله زموږ لیډر داسې دی چې کرپټ نه دی او که زموږ ایم پی ایم دی نو هغه هم داسې دی چې یو ملنګ غوندې سړی دی عبدالسلام. ځکه چې اوس هم دې ټایم کې مال هغه تقریبا یو 2-3 میاشتې وشوې مال انجینر راولېږه سي ان ډبلیو والا، نو هغه ما ته 1,40,00,000 روپو سره مال وکړه. په هغې کې دا روډ هم شامل دی د مومندو مالې چې دا ما ته منظور کړی دی. زه د هغه ډېر شکریا د جنازګاه پورې روډ چې کوم دی هغه هم منظور کړی دی. بل د اوسپنې پلونه والا یادګل بابا حجرې پورې هغه لارې موږ ته منظور کړې ده. دا مسله یو دا ده چې ډیران دا مسله ده، ډیران مسله داسې ده چې دا بالکل په مین لاره باندې پروت دی. دا خلکو ته ډېر مشکلات دي د ډیران. موږ دا ډبلیو سی سیم والا ته وایو یا ټیمې والا ته وایو چې یاره دې موږ ته مسله حل کړي، یا خپل ایم پی ایس ته وایو چې یاره دې موږ ته لږ غونډې دیوال چاپې راکړه. دا ځکه چې دا مین لاره دې ګیره کړې ده او د لارې په منځ کې پروت دی، نالۍ بندې کړي. نو موږ دا ډبلیو سی سیم والا ته ځکه چې دا پروګرام ډبلیو سی سیم والا سړي او ټیمې والا سړي دا دی چې دا ډیران چې کوم دی خصوصا په ډیران باندې نظرثاني کوي. دا ډیران یو ډیر دا د بیمارو جړ لګي په کلي کې یو ډیران او بیا په کوڅو مالو کې داسې ډیران چې د مین ځای کې د کلي دا د بیمارو جړ لګي. د دې ډیران چې کوم دی نو مختلف قسمه دا بیماری لګي. نو دی خو د ډبلیو سی سی هم خبره کوي خو دغه هم نه ده پکار. دې ډیران لی چې کوم دی نو بل یو محسوس د دې چې کوم دی ډیران خپل کم ځای چېرته داسې یو بل داسې یو ځای چې هلته کې آبادي نه دا د هلته وړي دې ځای نه خو بالکل اول دا ډیران ختم کړي او په دې ځای د ښکلې غونډه کې ګلونه وکرلی شي چې دا ماشومان پکې ناست یو باغچه وي. خپل کوربه یوسف جان له اجازت ورکړئ د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.